ما نه چې د دې ملګري تصویران زما نه ډیلیټ شوي وو. ما غوښتل چې دا تصویران زه بېرته واپس خپلې ګیلرۍ ته راولم. د دې په باره کې ما ډېر سرچ وکړو، نو ډېر زیات ایپونه ما ته مخې ته راغله، خو ریل ایپ ما ته مخې ته میلاو نه شو. نو په هغې کې ما یو بل سرچ چې وکړو، نو هغې کې یو ایپ راته میلاو شو چې هغه ډېر زبردست کار کوي. د هغه ایپ په مدد سره ما د دې کس تصویران واپس خپلې ګیلرۍ ته واپس راوسته. نو ما ویل راشه دې کتونکو ته هم دا ایپس وښایه چې ستاسو نه هم یا تصویران یا ویډیوګانې ډیلیټ شوي، نو په دې ایپ ذریعې سره تاسو واپس خپلې ګیلرۍ ته راوستلی شي. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اسف خان یم. تاسو ګورئ پښتون سکل یوټیوب چینل. هیله کوم چې روغ جوړ خوشحاله به زما قدرمنو کتونکو. نن ما تاسو له یو نوې ویډیو راوړه. په دې نوې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم که ستاسو د موبایل د ګیلرۍ نه یا فایل منیجر نه تاسو تصویران ډیلیټ کړي یا ویډیوګانې ډیلیټ کړي او اوس تاسو ته ضرورت دي، تاسو غواړئ چې هغه ویډیوګان او تصویران دې واپس زما ګیلرۍ ته راشي. نو په نوې ویډیو کې به راته داسې یو ایپ ښیم چې هغه ایپ تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو د هغې په مدد سره تاسو کولی شئ چې تاسو نه څومره ویډیوګانې تصویران ډیلیټ شوي نو هغه بیرته واپس راوستلی شئ خپلې ګیلرۍ ته. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ پښتون سکل یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ. خوا د غنټې نښان باندې کلیک کړئ، په هر کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم، زه هم د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. تاسو به کار وکړئ چې تاسو به دا کوم اپلیکیشن چې دی چې ما اوپن کړو د سکرین باندې تاسو ته دا نوم ښکاري، دا به تاسو د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دا چې کله پلی سټور څخه تاسو را ډاونلوډ کړئ داسې انټرفیس تاسو ته مخې ته راځي. دا وخت بعد چې دا به تاسو واپس پیک کړئ. داسې انټرفیس نه پس تاسو به داسې کار وکړئ چې په دې دا کم اپشن چې دی دا منځنی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې چې کلیک واوسه اوس زه ګورم چې دا ډایرکټ اټومیټیکلی تاسو چې په دې کلیک واخلئ دا به لوډینګ شروع کړي او هغه زاړه تصویران چې تاسو نه څومره تصویران ویډیوګانې ډیلیټ شوي هغه به تاسو سره دلته راواخلي. که یو کال مخکې ډیلیټ شوي او که 2 کاله مخکې ډیلیټ شوي هغه غونډه ډیټا به تاسو دلته راواخلي. تاسو چې دې ځل ډیلیټ کړئ نو بیا بالکل ستاسو موبایل نه هغه ډیټا ختمه شي. دا د له پاسه کوم اپشن چې دا درې واړه به تاسو ټیک مارک کړئ، دا اپشن ما دا ټیک مارک کړئ نو دا ما سره چې څومره ډیټا ده هغه به دلته اوس راواخلي. تاسو کتلی شئ چې هغه تصویران چې کوم دي هغه ما ته دا دی راواغسته. نو لوډینګ هم کوي زما چې کوم څومره غونډه ډیټا ده هغه په دې طریقې سره به اوس ما ته واپس راواخلي. دا ډېر د کار اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن په ذریعه باندې چې تاسو نه څومره ویډیوګانې که تصویرانې هر څومره ویډیوګانې تصویران چې تاسو نه ډیلیټ شوي نو په دې ایپ په ذریعه سره تاسو دا خپل ویډیوګانې او تصویران څومره چې تاسو نه ډیلیټ شوي نو واپس بیرته راوستلی شئ. نو نننۍ ویډیو زموږ د دې سیټینګ په باره کې وه. که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زموږ ویډیو لایک کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ پښتون سکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا د غنټې نښان باندې کلیک کړئ، فعال کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. د بلې ویډیو پورې درنه اجازت غواړم. د الله په امان.